خاله اوري خاله ته کور نه لري دلته خو یخني ده که نه څنګه دلته پرته یې دا هره ورځ دلته پرته یې څومره یو کال کېږي یو کال نه دا همدلته شپې پاتې کېږي په دې بازار کې د دې اوس کور مور شی نه وایي که نه د کور نه وایي هېڅ نه وایي دا عصبي ده نه دغه سر یې وګوره سر یې دلته دومره کنده ده سر کې ننه کنده ده وایي چې په سر چاوالی دی مازی دی او دلته مخکې یو ښځه ورکه او دلته پسې راغلي مو دا یې مو کتله بیا پیدا نه کړه دا نه د دې سر زخمي دی ډېر زخمي دی کنده ده سر خلاص کا ترورې فاطمه سر دې خلاص کړه فاطمه دا ګوره سر یې په کم کړه هغه دی او بس دی لاړ شي ما نه مو راځي دا ځای ښه دی ځئ 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 ما زړه سوځېږي ځئ سهار ځانونه مو کې ځئ په مخ هم ښه ځئ 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 ما نه خوب راغلی ځئ شکمبله درته راوړو یخ خو دې نه کېږي نه بس ته شکمبله وایي نو دا ځای ښه دی ځئ همدا ځای صحیح دی زه دې غم کوم ها نه دا ځای ښه دی نه 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 همدلته صحیح دی او ځئ ځئ زه صحیح شو راځئ چې ځو اوس ګرمه وي ګرمه شوې هلته شفاخانې ته دې یوسو تداوي دې وکړو په یو اطاق کې به یې ښایسته ډوډۍ به هم درکوي هر څه به درکوي درته کاکا ته خو سپین ږیری وې که نه دلته اوسېږي څومره وخت نه دلته اوسېږي یو 2 کاله خو کېږي 2 کاله او دا څه وخت نه ګورې ته دا تقریبا جوړه ما دا شپږو میاشتې به کېږي 2 میاشتې کېږي چې تا لیدلې ده دا دلته پرته یي دا کله دلته پرته ده کله دلته پرته کله دغلته پرته تر اوسه پورې چا دې ځای نه وې نه وړله ده او چا یې پوښتنه مو نه کړه هېڅ چا دلته زه هغه ده که څوک ورته دا ووایي لکه ما هم زنانه ته مو ویلې ملیاره دغلته د سرې میاشتې شفاخانه ده زه به یې بوځم خو هغه دې ته چې وایي دا هغه نه هغه اوس لیونۍ ده نو په زوره یې لاس ته نیولی هم نه شي بیا به چېرته یې لاس تېر کړو وایي به چې یاره زنانه ته لاس تېر کړو انشاءالله زه مسؤلینو سره خبره کوم انشاءالله دا به دې ځای نه وړي صحیح ده چې وي چې خو خلک یعنې تاسې مطمئن یاستئ چې دا 8 میاشتونه دلته پرته ده زه درته وینم دا لرې عزت وکړه قدرمنو دوستانو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ لکه څنګه چې تاسو د دغه بیچاره خورکۍ غږ واورېدو نو له تاسو مو ډیره هیله ده چې دغه ویډیو شیر کړئ ترڅو د دغه بیچاره وارثین پیدا شي د دغسې ځینې کسانو دا خبره وکړه چې د 1 کال نه موږ دا ښځه داسې ګورو چې په دغه بازار کې شپه ورځ دلته پرته وي نن تقریبا 8 بجې وې چې زه د خپل وظیفې نه راتلم کور طرف ته د بازار په مخ کې مې د یو دکان مخې ته ولیدله چې په دغسې یخنۍ موسم کې دا یوازې په خپل څادر کې تاوه پرته وه له ټولو دردونکې خبره دا ده چې د ده په سر کې زخم هم دی شاید چېرته ولیدلی اوسي یا څه کوم ضربه یې لیدلی اوسي نو ستاسو شیر کولی شي چې د دغه بېوزله هم کورنۍ پیدا کړي او که چېرته د ده وارثین نه اوسي حداقل زموږ هغه مسؤلین دې ترې خبر شي چې د ده درملنه وکړي د ده پالنه وکړي آخر دا هم انسانه ده دا بیچاره د 1 کال نه داسې ځورېږي او تر اوسه پورې داسې یو ځوان پیدا نه شو چې د ده غږ پورته کړي د یو ځوان په صفت دغه غږ به تر تاسو ورسولو له تاسو مې هم دغه هیله کېږي چې دغه ویډیو نشر کړئ چې تر څو د دغې خورکۍ بندوبست وشي خدای ناخواسته له یخنۍ چېرته مړه نه شي د خدای په امان